قدرمنو فضلاو نشر د علم اوس چې فارغ شولې د دې نه وروسته دا شوق ډېر مه پیدا کوه چې اوس خو مې د ستاربندي وکړه سند د لویې دورې مې پیدا کړي بله ورځ به پسې ارزیابي کړم په ماسترۍ باندې یا په لیسانس باندې بیا به نو یو ښه مناسب بس راته پیدا شي دوهم بس تو اول بس تو داسې یو ځای پسې به ګرځم دا ستا د علم تقاضا نه ده من ابتغى علما من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله تعالى ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة دا د پیغمبر علیه السلام مبارک کلمات دي هغه علم چې په هغې کې رضا د الله تعالی طلب یې د دې دپاره کېږي که دې اوس د دې دپاره وکړي چې د دنیا یو منصب پیدا کړي یو ځای ته ورسېږې نو بیا د جنت بوی نشې تر څرمه کولی قدرمن فاضله د دې نه به ځان ساتې